عبادت کو شیطان ورته आवाज وکړ وی باس ته عبادت ته نور جت نشته بس ته خدای ته ورسېږي هغه کې سوچ وکړ چې نبی علیہ السلام ته الله فرمایي چې واعبد ربك حتى يأتيك اليقين تر مرګ پورې د الله عبادت کوه واعبد ربك حتى يأتيك اليقين تر مرګ پورې د الله عبادت کوه نه هغه ته وایي چې د مرګ پورې کوه او ما ته وایي بس ته عبادت ته دا شیطان دی وی شیطان پیښم در باندې شیطان او تاسو وی غړولې مې خدا علم په زور نه بچوي وی بیا دې مراتره چالو کړ وی د علم په زور در نه بد الله په فضل نه بچو کوڅه کې علم په زور بیا مې قبر کې راځم بیا مې غړې وی د علم په زور نه الله په فضل نه خلاص شو نو الله ولی وسو کې قرآن شریف وی ها الذين امنوا یو خدا چې ایمان برابر عقیده برابر الله یومنی موجود ایمانی دا ټول کائنات و خالق مالک او دا ټول مخلوق پیدا کون کې فنا کون کې منی کوم خپل صفات چې په قران او په احادیثو کې هغه خپل صفاتونه الله منی د خشتو صفاتونو مالک دا منی قادر مطلق خالق حی قیوم دا انوار او دا سپومه راخکاره کون کې فنا کون کې انسان د جون ور کون کې ختمون کې انسان له مرض راوستون کې جوړون کې دا صوت دی الله ذات دا بمنی قادر مطلق دا کائنات اختیار نه او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم رسالت پیغمبري بمنی او دا به ایمانی چې پټولو پیغمبرانو کې اخیری پیغمبر او د ټولو انبیاء او سردار او دا الله ټول رسولان بمنی فرشتي دا الله مخلوق ته بمنی کتابونه دا الله دی هغه بمنی د آخرت ورځ بمنی کنه آمنت بالله وملائکته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت تقدير بمنی خیر او شر ارته بمنی دا الله غ طرف نه دی د آخرت ورځ بمنی پوره صراط بمنی د قبر عذاب بمنی د عصر بمنی فرائض بمنی چې دا منځونه فرض دي د به کوم روزه فرض دي د به نسم حج فرض دي د به کوم زکات فرض دي ور کوم با ناروا او گناهونه بمنی چې دا د الله نافرمانی دي نه بزان ساتل وکانو یتقون یو عقیده به برابر او دیم وکانو یتقون تقوا به پکې دیم صفت ده عقیده درست تر مدیدار ده تقوا پکې نشته پرهیزګاری پکې نشته تقوا پرهیزګاری تقوا درې مرتبه به ذکر کړی دا کفر او شرک نه بزان ساتي دیم د گناهونو نه بزان ساتي دا دیمه مرتبه او دریمه مرتبه هغه څه چې د الله نه مشغولای الله تعالی د پمنس کې رکاوټ دی نه بدن ساتي نو چې عقیده او ایمان برابر شو او تقوا او پرهیزګاری پکې پیدا شو الله ویدا د الله ولی دا زما ولی الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون ایمان عقیده برابر او تقوا پکې پرهیزګاری پکې رمز کوي او دس کوي تسبیح کوي ذکر او اذکار کوي په خپل درود چلیږي په خپل ذکر چلیږي په خپل غیبت او کنزل نه چلیږي او که په خپل غیبت چلیږي پای کنه ګناه شو کنه شو ګناه کبیره شو په خپل کنزل چلیږي د بل سپکه په چلیږي مجلس د ورنی او د بل بد درته وای خو خپل محتاج لري هدایت وته شي دی غیبت کی غیبت لوی ګناه ده دی د پردیس سپکه وی لري لوی ګناه ده دی په بل باندې خلق دغه کوي چې د خلکو بے اعتمادي پیدا شي ټول خلک مال راځي دا خوري لوی ګناه ده دی کبر کوي دا خوري لوی ګناه ده دی د پیسو لالچ خلکو لور کوي خلکو له پیسې اخلي دا خوري لوی ګناه ده دا تقوا نشو ذکر او اذکار الله یادول درود شریف ویل د چا غیبت نه کول علماء سره محدثین سره او علماء نیکانو سره محبت میره ساتل او بدانو ته نیک لارې ترغیب ورکول دا د الله ولی لهم البشرى قرآن شریف کې الله فرمایي دی له وزیر به د قیامت پر ورځ باندې دی له جنتونو به د قیامت پر ورځ باندې دا نیکان اولیاء الله د پنجاب کې اگر دا جنت دا وایي جوړ کړی پدې کې څوک نه و جنتی مریدان براشي هغه ولا ټولو په پټو کې کارونه کوي ټولو ولا خدمت کوي د مانځو وخت شي الکه مونږ کو نه یاره پیرم کامل دی پیرم مباسي پیرم نبی علیہ السلام فرمایي اے فاطمه زما لور د الله نه یریږي ګوره زه د الله نه نشم بچ کول اے صفیه د پیغمبر ترور الله نه یریږي ګوره اے فاطمه د پیغمبر لور الله نه یریږي نو حضور پاک مبارک کړي دا څه وي او ته دا مونږ نه کوي د خیر روجي دي نه نسی ما خپل پیر سے پینځل له روجي معاف کړی ما خپل پیر سے شل روجي معاف کړی روجي معاف کوون کی سوچتا خبر په غلطه مونږ راځي
یو څیز درته وښیم کوم انسان چې مسلمان دی او کوم انسان د شریعت او د سنتو پابند دی او نیک سړی دا د الله ولی دی نه د الله ولی بل نشته د الله دوست شو کنه په چا تا په خو نه لګېدلی مغول بیا کرامت هم ښکاره کېږي شاه عبدالعزیز کشف هم ته کېږي بیا شاه عبدالعزیز رحمت الله علیه د شاه ولی الله صاحب زوی دی هغه ډېر لوی محدث دی او ډېر لوی مفسر دی شاه عبدالعزیز رحمت الله علیه هغه په درس کې یو ځل د پنجاب کې زمونږ د زیارتونه خو ښي دلته کې خو که په یو زیارت کې څه پروګرام هم کېږي نو هغه د دین خبرې پکې وشي یو عالم تقریر وکړي نور خلک یې واوري د دین خبرې پکې وشي یا پکې ناخواني وشي هلته کې خو باقاعده صاحب چراغان دی او ډول دی او سورنا دی او دوکړې دي او باجي دي په پنجاب کې په دې سند کې دا عرسونه دا ډېر زیات دي بچه ته موړه وګوري موړه پته یې نه لګي چې دې کې څوک شته او که پکې نشته او هغې ته راجمع شي او صاحب درد او دروز جوړو شي او قواله شروع شي او هو ښځم را دي او سړي را دي او چیلیب دی او ګډان دی او غرد او غرود دی میله جوړه شي نه خدای یاد یې درسته او نه د پیغمبر درسته او نه د دین څخه خبرې شته دا پنجاب کې ډېر زیات دي بس صرف شین کمیس والا پکار دی شین کمیس یې جوړی او هغه بل شي سي هغه لاس کې هغه دوه چمپې غوندې جوړې او ټرانډا اچوي او دوه درې پیل چې هغه خدای زما دې توبه خلک په کوم طرف روان دي هغه جناب چې دغه یو ورسو په هندستان شاه عبدالعزیز رحمت الله علیه چې دی نو خو ګورئ لازمه نه ده چې دا عرس کوي نو ګنې هغه د چا په قبر چې کېږي هغه ډېر ښه سړي نه بعضې د نیکانو خلکو په قبرونو خلک دا ناروا عرسونه کوي نو شاه عبدالعزیز رحمت الله علیه سره یو طالب ناست په درس کې ورته ویل چې صاحب د پلانکي زیارت کې عرس ته ما دې اجازت راکړه چې زه لاړ شم هغه ورته ویل چې نه عرس دا خو ما ورته چې شرعي او پروګرامي خیر دی دا عرسونه د هندستان دا خو شریعت نه خلاف دی چې خو خلک ګډېږي دي نه کې لکان پکې یو ځای وي او ډول او سورنا او پیسې دي دا خو ما نه اجازت وایي شرمېږي طالب ورته سبا بیا وایي صاحب ما اجازت 15 منټه تماشا وکړم زه دې خلک منې کوم ته ما ته وایي اجازت ما له راکړه بل بیا هغه طالب ورته یاره صاحب یو 15 منټه اجازت راکړه لږ لاړ شم شاه عبدالعزیز صاحب رحمه الله ورته وایي داسې کار وکړه چې زه اجازت در کوم خو ما یو سوال جواب هم اوس یو خط یې ولیک اول یې ورکوي ښه چې هغه زیارت ته لاړ شي چې کوم بزرګ ولي عرس دی نو د هغه قبر سره خوا کې یو اونه ده اونه کې به یو سړی ناست وي دا زما خط به ورله ورکړي طالب لاس کې خط واخلي چې تماشه به م وکړم دا خط به م رسول چې لاړ هغه اونې له ورغې ورېږه استاد دا کار به مخکې وکړم چې ورغې په هغه اونه کې یو سړی ناست دی دا ول هغه خط ورکړ وی دا خط ماله شاه عبدالعزیز صاحب را کړی دی چې خط څنګه هغه وکړه هغه ورته ویل ودرېږه طالبه صبر وکړه جواب وړې اوسه هغه قلم را واغېسته و د هغې خط په شا باندې کرښې مرخې راغلې طالب ته ویل شابه دا یو څه جواب زما له طرف نه او ډېر وخندل هغه قبر هغه اونه کې چې کوم سړی ناست طالب وایي چې زه دغه شوم حیران شوم چې دا زما د استاد کوم خط تکري په دې نه پوهېدم څه کرښې مرخې وي داسې حرفونه نه وه کوم چې څنګه لیکو او هغه سړی چې د اونې پر اثر کې ناست و هغه چې هم کرښې مرخې وي پرې نه پوهېدم نو سوچ کې پرېوتم چې دا ده ورته څو لیکل هغه څو لیکل دا سړي وخندل ولې دا په اونه کې دې څنګه ناست دی وی اوس په ځای پاتې شو تماشا د خط په تماشا کې دا سړي په تماشا کې واپس راغی چې راغی شاه عبدالعزیز صاحب ته چې خط څنګه ورکوي د ډېر زیات وخندل ما ورته ویل چې صاحب په دې به پوهېږه تا هم وخندل هغه هم وخندل تا ورته څه لیکلي هغه راته وسو دا سړی څوک و دا خط نه څه یاره وایي ته نه صبرېدې وی ما کې دراشي ما یو خط به یوسې نو دا د دې قبر چې کوم ولي الله د بزرګ دا د روح او چې دا هغه ونه کې ناست و د مړي روح کله د انسان په شکل شي الله ولا بل شکل ورکي لکه نبی علیہ السلام مبارک چې کله بیت المقدس ته لاړ 100,000 زره پیغمبرانو ته مونځ وکړ دا ټول پیغمبران 100,000 زره الله ولا شکلونه ورکړل په بیت المقدس کې ورپسې امامت وکړ بیا چې کله اسمان ته لاړ نو په لومبي اسمان کې آدم علیه السلام سره ملاقات وشو ورته د بیت المقدس کې آدم علیه السلام هلته مو شو په دویم اسمان کې عیسی علیه السلام او یحیی علیه السلام او په دریم اسمان کې یوسف علیه السلام او په څلورم اسمان کې بیا چې دی نو ادریس علیه السلام دی او په پنځم اسمان کې هارون علیه السلام دی او په شپږم کې موسی علیه السلام دی او په اووم کې ابراهیم علیه السلام هلته بیا دي ټول موجود دا اسمانونه نو دا د دوی روحونه الله ولا خشته ښکلی شکل ورکړي دارنګې دی مړي ده الله یو خشته ښکلی شکل ورکړي نو دا ولي د زمانې و چې دا د چا عرس دی دا بزرګ انسان دی نیک انسان دی هغه ورته نه و چې عرس کوه که نه دغه عرسونه دا د انبیا والا خراب عرسونه دا د هغه روح
دا ما ورته خط لیکلو چې ته دومره لوی بزرګ او ډېر ولي نو ستا په قبر کې د اوس تیږې راولې نه بندوي ته څنګه د خدای لوی ولي چې دا اوس ته شي بندوي نو چې ما ورته خط ولیکه نو هغه راته په جواب کې ولیکل چې دا زما کار نه دا ستاسو کار چې د اوسونه بند کړي زه خو د دې دنیا نه تلم بلې دنیا ته دا امر بالمعروف او نهي عن المنکر د مړو کار نه دا جمدو کار دی دا به تاسو بندوي او وجیبه دا ده یو طالب نشي باندې کولی په معلوم اړ خلک باندې کې یو طالب د راغی هغه باندې نه کړی شو دا خندا په دې پروګرام الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الله اكبر اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا يا الله وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك اللهم ارزقنا الجنة بغير حساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأكبر والله يعلم ما تصنعون. دا وتاسو ته په خور خار کې دورو کچري گیټ اشرف روډ سره فقیر خان ناصر خان کیسټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاويږي. د دې نه علاوه د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب د هرې جمعې تقریر به هم تاسو ته د دې دکان نه ترلاسه کېدی شي. ټلیفون نمبر دی 255 29 12